هر شیخ الحدیث چې د خپل هیواد سره مینه نه لري او د خپل هیواد ملي شتمنیو ته د هغې ارزښت ته قایل نه وي، د خپل هیواد تمامیت ارزي ته قایل نه وي، ده پسې لمونځ نه کېږي. افغانستان کې د هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی، ولې، څنګه او د چا په لاس دا کارونه کوي؟ دا هر څه دې ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. په دې خو ټول پوهیږو چې افغانستان کې حقیقت ویونکي او د سر سړي ژوندي نه پرېښودل کیږي. د مولوي ریحان نه واخله تر مولوي حماد او اوس تر مولوي نیازي پورې دوی او دوی ته ورته حقیقت ویونکي اشخاص تل د خپل حق وینا قرباني کیږي. مولوي ریحان چې تل به یې د افغانستان نظام، اردو او امنیتي ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې او د پاکستان د شیطاني سیاست څخه به یې پرده پورته کوله. هغه یې جومات کې شهید کړ چې د منبر لاندې یې ورته بم ایښی و. اوس کرا شو تازه د شهید نیازي قضیې ته. ایاز نیازي به تل افغانستان کې د سولې لارو د افغانانو ترمنځ ورورولۍ لپاره غږ پورته کاوه. خدای هم د نن جومات کې شهید کړ. اوس راځو دې ته چې دا هدفي وژنې څوک څنګه او د چا په لاس کوي. افغانستان کې هدفي وژنې د پاکستان د ټروریستي شبکو کار دی. ایشین لایټ خپرونه وایي افغانستان کې ټولې هدفي وژنې د پاکستان او د پاکستان لخوا د روزل شوو ټروریستي شبکو او سازمانونو کار دی. د خپرونې د وروستي خپور شوي راپور په یوې برخه کې راغلي چې د طالبانو او القاعده په شمول نورې زیاتې ډلې چې د پاکستان لخوا روزنه ورکړل شوې ده افغانستان کې د هدفي وژنې پلانوي او اجرا کوي. راپور کاږي پاکستان روزل شوي ټروریستان افغانستان ته لیږلي او هلته ورکړل شوي اهداف پرې وژني. په دې مطلب کې راغلي چې جیش محمد او لشکر طیبه افغانستان ته د ترهګرو د قاچاق زمینه برابروي او دغه وسلوال د سلاکار مربي او د چاودیدونکو موادو د متخصصینو په توګه په دې هیواد کې فعالیت کوي. ایشین لایټ پر داسې مهال دغه راپور خپروي چې تازه وړمه شپه د هیواد نامتو دیني عالم ډاکټر ایاز نیازی چې تل یې پر پاکستان توندې نیوکې کولې د کابل په وزیر اکبر خان جومات کې د چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله په شهادت ورسېده. قدرمنو کتونکو، تاسې دغه هدفي وژنې د چا کار ګڼئ او زموږ په هیواد کې هدفي وژنې څومره تاثیرګذاره دي؟ خپل نظریات مو په دې اړه کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.